الله تبارک و تعالی په قرآن کریم کې دا خبره ذکر کړې ده، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. بشک المنس د انسان لبدو کارو لبدو افعالو راګرځوي، خو خبره دا د مګوتې لمنځونه کوو بیا هم لبدو کارو لبدو افعالو نه یو راګرځېدلې. د الله تبارک و تعالی په کلام کې خو یوه خبره هم نسته، هیڅ شک و شبه نسته. سی اللہ تبارک و تعالی فرمائی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، بے شک المنس د انسان لبدو کارو لبدو افعالو رامنه کوي. خو لیکن خبره په موږوتی کې د لمنځونه کوو له ګناه څخه نه یو راګرځېدلې. لمنځ کوو له غلا له زنا له دوکې له قسم له پراډه له یو شي هم مخ نه اړوو. دا ماوتا کې ولې د المنځ انقلاب نه راولي؟ په ماوتا کې د المنځ ولې داسې ماوتا نه جوړوي چې ماوتا له بدو افعالو څخه راوګرځېږو؟ نو خبره دا ده چې کار ټول په ماوتا کې ده. د الله پاک په کلام کې هیڅ شک و شبه نسته، لیکن ماوتا المنځ کوو، هغه المنځ په صحیح طریقه سره نه کوو. تعدیل د ارکانو نه کې کوو، لمونځ په صحیح طریقه سره نه کوو، رکوع سمه نه کوو، سجده سمه نه کوو. په لمانځه کې سوچونه و فکرونه و، داسې یو وخت موږ نه رالو چې په لمانځه کې موږ د لمانځه په معنا کې سوچ کړی وي. لمونځ چې د الله تبارک و تعالی ته ډېر بهترین او خوش عبادت ده. سی بنده پر سجده وي، سری پر سجده یې ښیي، الله پاک ته دا ډېر خوند ورکوي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک په زمانه کې یو قصه مشهوره ده. یو ځوان ولودا پر یو زنانه باندې عاشق سلو. هغې زنانې ته وویل ولته له ما سره ملاقات وکړه. هغې زنانې ورته وویل په یوه شرط ملاقات در سره کوم چې ته به په حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک پسې 40 ورځې په اقتدا پسې لمونځ کوي چې تکبیر تحریمه درسته تیر نسي. نو دا ځوان به ورته وویله چې دا خو ډېر اسانه شرط ده، دا خو ما ته هیڅ زورم نه غواړي چې ته زما ناز وړې زما ملاقات قبلوي. زه به په حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک پسې 40 ورځې په اقتدا لمونځ کوم په تکبیر تحریمه سره، یعنی د تکبیر تحریمه به له ما څه نه تیریږي. دا ځوان دونه کوشش شروع کړي تر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک به دی نیمه ګنټه مخته جومات ته راتلی چې ول تکبیر تحریمه له ما څه تیره نسي. دا ځوان په حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک پسې لمنځونه شروع کړو په تکبیر تحریمه سره. تقریبا 15-20 ورځې کې چې 20 ورځې 25 ورځې پرس وې په دا ځوان کې دونه انقلاب رالی، دونه انقلاب رالی چې زنانې حال ورته راوکئ چې زه له تا سره ملاقات کول غواړم. ده ورته وویل زما زړه اوس ستا له طرفه څخه مات سو، زه اوس د الله پاک حقیقي عاشق وګرځېدم. نو لمونځ چې په صحیح طریقه سره وسي، په لمانځه کې غلط سوچونه و فکرونه ونسي، هغه لمونځ به انسان ضرور له ګناه له بد کاره څخه خامخا راګرځوي. دا کېدلی نسي چې انسان د لمونځ کوي او له بد کاره دې نه راوګرځېږي.